اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تبارک وتعالى د اسماء الحسنا یو کم سل نمونو کې نن بتاسو ته زه د 13 نمبر نوم العدل هغه فضایل د هغه برکات او وظایف بیانوم. العدل معنا دا مکمل انصاف ورکول والا. که څوک د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ د شپې د ډوډۍ په شلو ټکړو باندې العدل ولیکي او دا اخري، الله تبارک وتعالى با ټول مخلوق د د لپاره مسخر کی. مطلب دا دی چې څومره خلق دی هغه باز تابعدار وي، خلق به د سره محبت کوي او کدا چاته څه خبر کوي نو منی وي. دغه رنګي کڅوک دا اسم مبارکه یا العدل یا عدل د هر مزنپس یو سلور زل 104 مرتبه دا وای الله رب العزت با د روزي انتظام د غیب نه کوي او الله رب العزت با دل د نیک عمل توفیق ور کوي. او کچرته سو کې د ماخام د مزنپس زر پیری وای نو دا چې کوم دی الله رب العزت با دا د مصیبتونو او د آفتونو په امان کې ساتي. او دغه رنګي کسو کې د هر مزنپس اتیا زل وای نو الله رب العزت با د ټول حاجتونه د خپل درنه پوره کوي او دا با په زندګۍ کې هم د چا محتاج نوي. ان شاء الله د بل اسم مبارک سره بستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. تر هغه پوری اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.